مزار هوټل په افغانستان کې یوازینی سوداګریز مرکز دی چې دغه سوداګریز مرکز د جوړېدو چارې 2 کاله وړاندې پیل شوې وې. د دې ملي پروژې مسؤلین وایي چې دغه ځای ټولو تجهیزاتو او امکاناتو سره تر کار لاندې دی او دغه سوداګریز مرکز د جوړېدو کارونه 90% بشپړ شوي. کانکریتیزیش خلاص شده، پل کار سر دیکور است. الحمدلله منزلای اول عنقریب که منزل 2 خلاص است. اقتصادي اهمیت دا دی چې په بازار کې به د تجارتي املاکو کرایې به ډېرې کښته کېږي، نرخونه به د تجارتي املاکو ډېر کښته کېږي. دا به یو ډېر غټ سهولت و تجارانو ته. ښاغلی مومند زیاتوي چې په دغه مرکز کې روغتیایي خدمات، اوړه، خوراکي مواد او بهرني آثار په جلا جلا توګه په پام کې نیول شوي دي. همدارنګه یو 3 ستوریز ماډل هوټل تر کار لاندې دی چې د لامبو هاوس او د سپورت میدان پکې شامل دی. صنف خدمات پولی فعلا معیار نبود، تبدیق شد اینجا. الحمدلله فعلا 4 بولی به سطح کشور اینجا تبدیق شده. فعلا بولی اولش گاز و تیل است. فعلا آسیای میانه بولیش نداره. این بولی هارد و گندم است، بولی روغن و شکر است، بولی آثار خارجی است. په ورته وخت کې دغه سوداګریز مرکز یو برخوال د روغتیایي سوداګریزو توکو د ساتنې په اړه یادونه وکړه او ویل چې په دغه مرکز کې 4 سړې خونې په منل شویو طبي معیارونو جوړې شوي چې د نړیوال روغتیایي معیارونو سره برابرې دي. تقریبا 6 دانې سړې خونې موږ لرو. هره سړه خونه مو 130 متره مربع ده چې په دې کې به هغه دواګانې چې د سانتیګریډ په درجه کې ساتل کېږي، بیولوژیکي او غیر بیولوژیکي دواګانې، د هغو دپاره موږ ځانګړی ځای په نظر کې نیولی دی. او بله خبره ده چې زموږ هغه عادي ګودامونه چې دي د دواو د ساتلو لپاره په هغه کې هیڅ نوع رطوبت وجود نه لري. معیارات چې موږ ته د خوړو درملو ملي ادارې راکړي دي، د هغه مطابق موږ هغه ځایونه ورته جوړ د یادونې وړ ده چې اوس مهال په دغه سوداګریز مرکز کې څه باندې 1000 تنه په کار بوخت دي او د دې ملي پروژې په پرانیستل کېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ولس زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي.